لاره به خلاصې منګر سړک جوړ دی خلاص کړی یا نه د خو اوس بیخي موږ ته دوړې معلومیږي نه هلته یو بل موټر و غټ موټر موږ ځو مخته د خیره نو تاسو ولاګ را سره تعقیب کوئ هم دوړې دي هم خراب ځای دی موټرانو شان ډېر دي دا د کار موټران ډېر ولاړ دي اوس خو نو دلته موږ دا صدرۍ یم اغوستي د دې خامې سره نو موږ دونه نه یو په عذاب لکه کمه سوي ځکه زه تقریبا شاوخوا نوي جوړ سوي سړک ته وراوړم دا جوړېدونکې جامه ده چې پر ټولو ځایو باندې فکر کوم پر سهار وختي یې را سره رادخ کړي دي بیخي ډېر زموږ لاره ماشاءالله خوندوره ده د زابل ولایت چهارسپا ولسوالۍ بازار کم ماډر یې سته بل خوند یې نهکې سته نوی ځای دی نوی سړک دی تر دې د مخه چې تېر وارې موږ او اوس لا تر اوسه لا وختي دی دا لاره باندې تېر ښه او د دې وارې جوړ کړی دی نو بس جلدک ساحه ده جلدک ته را رسېدلي وي ښه په خیر سره سرته وګوره پر ما به لا نه در معلومېږي نو فکر کوم چې نه یم د کندهارو خواته کلات دی ښه زابل ولایت دی السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به مو په خیر او سهار مو په خیر سهار وختي دی د کابل کندهار عمومي لاره ده نو دا د دامان ولسوالۍ ساحه ده نو د خیره سره راوتلي یو زه یم ډاکټر صاحب دی زه د خیره سره د زابل ولایت ته د یو ملګري د واده دپاره خاص الخاص د ډېر راته ټینګ وایي راسئ زما واده ته دعوت یاست نو هغه ته د خیره سره ځو غرمې ته د هغه واده دی سفر مو را پیل کړی دی زه د خیره سره زابل ولایت ته دا د کابل کندهار د عمومي لارې وضعیت هم در سره شریکوم نو تاسو به مو وایاست چې هره پلاته دا لاره په ما وینې نو زه هم وایم چې دا دوستان باید خبر یا مینوال باید خبر چې په لاره کې څونه پرمختګ راغلی دی نو راځئ ولاګ را سره تعقیب کوئ سفر پیلوو بسم الله الرحمن الرحیم دا د لمر څرک وهلی دی او زموږ سفر پیل شو د خیره سره دی وخت دی لس کمې 7 بجې د سهار او لمر به تاسو وینئ نږدې سوي یو د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ ته او لمر هم زموږ سره ملتیا کوي څوکه راپورته کېږي او موږ ځو مخته د خیره نو تاسو ولاګ را سره تعقیب کوئ تو د خیره سره مخ د زابل ولایت پر لور باندې ستاسې ملتیا او دواوې ډېرې مهمې دي او دا مخامخ هم په دامان ولسوالۍ کې هغه نوې جوړېدونکې جامه ده نو سهار وختي دی هوا لږ څه داسې دوب لري خو په ده نو انشاءالله وروسته به سمه شي ډاکټر صاحب کمربند تړې اوت یې وتړاوه یو دغه دی لغات ښه څنګه وایي وایي سیفټي از فرست پوه شوې تر ټولو مهمه سیده هغه وایي دغه اوس خو نو دلته موږ دا صدرۍ یم اغوستي کیسه ډېره جنجالي بسم الله الرحمن الرحیم نو ستاسو دعاوې ډېرې مهمې دي او بل دا چې د ډریوري د خوا له خیره سره بېغمه اوسئ زه ډېر پر طبیعت چې یو ځای مې کار بیا 2 ساعته د مخه 3 ساعته د مخه لا سفر پیلوم ځکه زما کار دی غرمه 11 الا 12 بجو ته زه باید ځان ورسوم او ما سفر په تقریبا پر 7 بجې لا پیل کړی دی نو تاسو راځئ تعقیب مو کوئ دعاوې کوئ چې خدای پاک مو ښه په خیر سره ورسوي د کندهار ښار څخه چې راووځې دا د کندهار ښار په نږدې ساحو کې دا هغه یو ځای د چهارسپا مخکې دا یو ځای خام دی نو چې د دې ځای څخه تېر سې بیا تر چهارسپا ولسوالۍ پورې خام ځای نسته نو دغه یو ځای تقریبا تخمینا داسې یو 4-5 دقیقې شاوخوا
وروستۍ لای تر شهر صفا یعنې د جګراني تر کورو پورې بیا مکمل سړک سم دی. بیا د جلدک په ساحو کې لږ لږ سړک خامه دی. نو انشاءالله اوس به کیدای شي چې هغه خامه هم کمه سوي، ځکه زه تقریبا شاوخوا 20 ورځې کېږي چې د زابل ولایت څخه راغلی یم، بیا نه یم تللی. نو په 20 ورځې کې چې دی د کمپنۍ یا د اوازو په اندازه چې د ورځې 500 متره سړک جوړېږي، وبخښئ کیلومتره نه، یعنې نیم کیلومتر سړک د ورځې دی جوړوي. ډاکټر صاحب څنګه یې؟ سهار دې په خیر. سهار په خیر. بیخي خیر دی. نصیب څه سفر په خیر را پیل شوی دی؟ والله بیخي خدای پاک دې د خیر او امین که بس. ستا کوشش به وکړو زړه قرار په احتیاط. و په احتیاط ځو د خیره سره. یو خو موږ په احتیاط ځو او بل داسې دی چې زموږ سره د ډېرو خلکو دعاوې دي. نو انشاءالله تعالی کوم مشکل به نه پېښېږي او نور نو مخته توکل پر الله دی. بس نو څه چې مو په خیر کړي هغه دې خدای پاک را پېښوي. لمر هم راګرم سو او زموږ د موټر بخاري هم چالانه ده. نو موسم ډاکټر صاحب خوندور دی. او یو شی زموږ اخیستی وی څه شی؟ په یاد اوس مې چای؟ او والله بس چای خیر. شهر صفا ولسوالۍ کې به یو شی راواخلو. چای بیا جلا شي. چای بیا د سهار وختي بیا چای زموږ ته داسې دي چې بیخي اوس ځینې خلک سهار وختي قهوه خوري نه ده یا کافي خوري، او موږ ته بیا چای عادت دي. چای یعنې بس نو په فارسي کې یو متل دی وایي چای نه خورده جنګ نه میشه ښه. نو چای دې نه خوړلی سفر لا نه کېږي. نو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ چې د کابل کندهار عمومي سړک در باندې ووینو تر زابل ولایت پورې. مخکې به موږ داسې تلو او اوس نو دا ځای د خیره سره را فارغه سوی دی، نوی وي جوړ سوي. سړک ته وراوړم د لږ پرمختګ دا دی بیا راغلی دی. دا ځای نوی جوړ سوی دی، مخکې نه و. دا ځای ته به د خیره سره ور واوړو. دا نو ډېر نږدې ساحه د کندهار ولایت ته. نو نه داسې مشخص نوم یې ماته هم نه دی را معلوم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوي سړک ته را واوښتم د خیره سره. کراس وکړمه ډاکټر صاحب؟ شی خدای خلاص کړی ده. معلومیږي یو شی در معلومیږي که نه در معلومیږي؟ ډاکټر صاحب یا چای غوښتې دا ځای خلاص کړي ډاکټر صاحب؟ ګوره دا انار د هغه راهیسې درته پروت او ته یې نه خورې. تقریبا بالا یې 10 ورځې کېږي شاوخوا. یا اوس بیا دغه کې د خیره سره یو ځای چې مخ ته ولاړو بالا دې راشوه کوم او وبې خورې. را رسېدلي یو دا د اخوند صاحب ساحه ده. د اخوند صاحب ساحه به ډېرو دوستانو لیدلې. د اخوند صاحب د زیارت چې دی او دا د اخوند صاحب د زیارت سره په څنګ کې یو ښایسته نوی مسجد یې شروع کړی دی. نو زما اراده ده د خیره سره چې یو ورځ مو د اخوند صاحب زیارت ته هم بوځم او هغه نوې جوړېدونکې جامه هم دا هلته در باندې ووینم. د دا غونډۍ سره نه دا مخامخ غونډۍ چې معلومېږي په چپه لاس کې د دې سره د اخوند صاحب زیارت دی. نو زه لږ چې مخ ته ورسم دا موټر چې اوس راووتی د دغه ځای څخه بیا وروسته دغه لاره ولکاټه سوې ده. باد به یې که ډاکټر صاحب باد بیخي زیات دی. دې خوا ته ده ګمبته معلومېږي. کابل کندهار پر عمومي سړک باندې جوړېدونکې جامه ده چې پر ټولو ځایو باندې فکر کوم پر غټو لارو باندې جوړېږي. او د دې جامې کار تقریبا 50% خلاص سوی دی. بله ورځ درته ما یو ځای په یو خبر کې ولیدل. او نو موږ د خیره سره را رسېدلي یو د زابل ولایت او د کندهار ترمنځ چې ویش دی هغه ته را رسېدلي یو. څونه غټه رمه د وینې داسې سهار وختي یې را سره رادخ کړي دي. بیخي ډېر دي ماشاءالله دي ورسره. دا به د یوه نفر یې که به د ډېرو وي ډاکټر صاحب؟ دا نفر که تا جلا دا نفر یا زه هم دا به
اکثره کوچیان دغو نه لري. پوښتنه ځینې وکړې وایي 300 400 پسونه و میږي و دا شیان لرم. نو زموږ لاره ماشاءالله خوندوره ده. و هر سړی په خپل شي کې سرمایه ګزاري کوي. کوچیان بیا داسې یې سل دانې میږي رانیسي پر کال باندې 200 یي. نو بیا تکلیف هم غواړي. دوی ډېر تکلیف هم ورسره کوي. زراعت او مالداري خو ډېر تکلیف دی. دا سړک پر اخوا خو دغه هم را روان ډاکټر صاحب. د افغانستان شین رنګ ټکسي روانه ده او تر هغه مخته د پروړي موټر روان دی. د زابل ولایت چهارسپا ولسوالۍ بازار چې شو غواړي ډاکټر صاحب؟ ولې؟ سلام علیکم. په خیر یې؟ دغه دې شیدې لرې د میلکو ده؟ و کم ماډل یې سته؟ بل خوند یې نهکې سته؟ دغه راکړه صحیح دی. 2 دانې کمې هغه بیا نو دی کړي. زه د اوبو بیا نه پاس ورکښه ټیشو پیپر نه لرې؟ دغه دی ډاکټر صاحب. کیک ورسره خورې؟ یو دانه کیک هم راکړه. کم کیک به راکړې؟ یو دانه راکړه چې ستا خوښ یې. دا د شهرسپا ولسوالۍ ده. دا لاندې راکړه. لاندې څنګه کیک دی؟ ته د سهار ناشته هم خرڅېږي. و ډېره مننه. خیر یوسې وخت زه ورکوم ډاکټر صاحب. څو پسې درځي؟ د دې وارې مو د خیر سره تېر وارې خو به همداسې و چې موږ به اکثره وخت الکوزي انرژي رانیوله. نو اوس مو انرژي ته ډېر د پای ټکی ایښی دی. خو بیا هم داسې نه درته وایم چې 100% موږ پرې ایښی دی. خصوصا بیا ما کله ناکله یې څښم. خو اوس ډېر کوشش کوم اوسنی وڅښم ځکه په هغه کې شوګر و دا شیان. او دا چې دا د میلکو شیدې دي ته راخلاصې کړه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب یې راخلاصې کړي د خیر سره. نو موږ هم اوس د شهرسپا د بازار څخه راووتو. نو شهرسپا ولسوالۍ پسې ده. هغه په زابل ولایت پورې مربوط دی. زه بې خوند درته وګورم. واه 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 خوندورې دي بیخي. داسې ښه نورماله یخې هم دي. په طبیعي هوا باندې یخې سوي دي. داسې نه چې په یخچال یا په بل شي یخې سوي دي. نو په میلکو شیدو کې څو خوندونه شته. چاکلیټ د کیله ده او دا یې بیا توتې زمیني دي. د هغه خوند یې دی. کیک څه شي ده؟ کیک راکړه. دا خلاصې د کیک نوم وګورو څنګه خوند یې دی. د کوچیانو سپی دی او د کوچیانو رمې دي. بیخي ډېرې دي شاوخوا. او دا کیک خو دغه هم لري ډاکټر صاحب. تیاره کاسه هم لري. دغه مصارف یې ډېر پر کړي دي. ترکیې کې په کاسه مصارف ډېر کړي دي. ته ښکاره کړه کیک غټ ورباندې معرفي کوي. دا هم د افغانستان دی فکر کوم دا کیک. ماته دغسې نه معلومېږي. نو تاسو راځئ لاګ راسره تعقیب کړئ زموږ د دې سهار وختي د سفر او دا د کابل کندهار عمومي لاره راسره ووینئ. او دا چې دی دا هم نوی سړک دی ځکه تېر وارې چې موږ راکلو هغه سایډ به وینئ تاسې دا خوا کې. په دا ځای باندې موږ راغلو او د دې وارې خلاص کړی دی. نو چې دغه ځای هم خلاص کړی دی نو فکر کوم نور به نو داسې ډېر ځای نه یې پاته خاص. او دا چې دی دا جندک ته بیخي نږدې دی. دغه یو دغه در باندې ووینم ډېر ښایستې اوبه دي. ښایسته حوض دی. پر دا ټوله لارې باندې داسې برمه نسته لکه دغه. داسې ښایسته اوبه یې دي. ته اوس یې د ښکاره کړم. دا دی ماشاءالله دې ورسره یي. داسې ښایسته ډک سوی هم دی. او اوس لا تر اوسه لا وختي دی ځکه چې لمر سم ورباندې راپورته شي بیا ډېرې اوبه پکښې راځي. دې خواته باغ دی. نو نه پوهېږم د څه شي باغ دی. او دا چې دي اوبه دي. ښایسته حوض یې جوړ کړی دی. نو سړک دی یا د ډاکټر صاحب هم ناست دی په موټر کې.
هغه تېر وارې موږ پر دا لاره باندې تېر سو د دې وارې جوړ کړی دی ماشاءالله ډېرې ښایستې اوبه دي نو کله چې دوبی ګرمي د ګرمي موسم وي بیا دلته بیخي ډېری خلک راځي ډېری خلک لمبېږي او بل ماشاءالله داسې غرمه ده چې ټول وخت په دې کې اوبه را روانې او د عوض یې ډکې نو اوس لا فکر کوم د عوض یې لږ لږ لاندې خیرن دی ځکه اوس کې لمبېږي څوک نه هوا یخه ده نو تاسو راځئ زه د خیره سره نو ماشاءالله تر اوسه سفر بیخي خوندور دی ډاکټر صاحب څنګه دی سفر آرام روان زما د ډریوري څخه راځي ستا د ډریوري څخه راځي یم بشرط دې ته بېرته دغه وتړې کمربند تړم اوس بېرته دغه ځای هم خامه دی فکر کوم لږ به یې ډېر نه دی مخکې له هغه ځای څه چې ما در وښول هغه ځای څخه خامه وه اوس نو هغه ځای تقریبا 2 کیلومتره 3 کیلومتره شاوخوا به و هغه جوړ سوی و او دا نو مخته مې غټ ټیلر روان دی www.info چی شي دی ولاکه دا چی شي موټر دی ډاکټر صاحب ترانسپورټ برنو رابرټ دا کومه ژبه ده دغه خو انګلیسي به نه یې زه ترانسپورټ برنو رابرټ دا نوم څه هم ښه ډاکټر صاحب یو څه ښه په انګلیسي کې یو څه ښه داسې دوړې نو موږ ډېرې کاټ کړې ښه دا خو اوس بیخي موږ ته دوړې معلومېږي نه هلته یو بل موټر و غټ موټر و دغه سیاسدودو و فکر کوم ډېر یې بار کړی و ټایر یې په خامه کې پټاو سو داسې دوړې یې وکړې بیخي داسې موږ یې په دوړو کې دی ورک کړو نو دلته فکر کوم کار شروع دی ځکه موټرانو شان ډېر دي دا د کار موټران ډېر ولاړ دي او هر وخت چې تاسو به فکر کړی چې زه تاسو ته شاټ راخمه زما مخته د ګیس موټر نو دا بیا د ګیس موټر دی او نو سموکینګ ډینجر ایل پی جي په دې کې به ډاکټر صاحب ستا په نظر باندې څونه ګیس یې مثلا څو ټنه به یې کې د ګیسو دغه در معلومېږي د اندازې واحد څه شي دی ګیس خو داسې ده چې دغه ورځ وایي کیلو باندې اندازه کېږي یا خو په ټنو باندې بیا چې غټ دغه ته کې بیا ټن حساب په ټن حساب ما تر کیلو لوړ حساب وروسته پورې خپل کاروبار نه ده کړی ګاز ډبه یو څه 2 کیلو 3 کیلو څلور ډول واچي نو دغه تا د غونه کار کړی دا ګاز ډبه دې وړله ګاز ډبه مې ډېره ډکه کړې سره کم خراب ځای دی ډاکټر صاحب ته هم غږ نه کوې هم دوړې دي هم خراب ځای دی غټه ډبره وه که مې فکر نه وای ورته کړی نو بس دا دی د لارې وضعیت در سره شریکوو چې څونه پرمختګ یې کړی دی کوم ځای جوړ سوی دی کوم ځای نه دی جوړ سوی نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو سر ورباندې خلاص سوی نو زه هم نږدې یم اوس فعلا دا د زابل ولایت او د جلدک په مربوطاتو کې یم دغه د جلدک ساحه او کېدای شي ځینې دوستان دا کار کړی چې دا ګاز په څنګه دی په ټن دی په کیلو دی او په دې موټر کې څونه راځي بیا تاسو معلومات راکړئ که څوک معلومات لري او که نه لري بیا نو تکلیف مه کوئ پروا نه کوئ دونه جدي موضوع نه ده چې پرېږدي یې ما چې د ډاکټر صاحب څخه یو پوښتنه وکړه نو زموږ خامه مې یو څه سره اوږده سوه چې واقعیت درته ووایم ما د غونه فکر نه و کړی نو ډېره اوږده سوله هلته مخامخ یو ځای معلومېږي زه هم بېرته باوړو ډاکټر صاحب دا څونه خراب ځای دی زه زما موټر به پر ولګېږي زه څونه فکر کوم د دې خامې سره نو موږ دونه نه یو په عذاب لکه دا غټ موټروانان بیا خصوصا بار د پروړ موټر ماشاءالله نوی ښایسته جوړ سړک دی نو بس جلدک ساحه د جلدک ته را رسېدلي وي ښه په خیر سره ډېر کرار کرار په طبیعت رالو نو که باور مو اوسه چې تر سل به بیخي نه بالا سوي ځکه یو خو دا موټران کوچني هم دي تر سل اضافه ځي هم نه او بیا زه هم نه ځمه ټوله سپیډ یې 100 دی 140 دی اوه ټوله سپیډ یې 140 دی
دا دی ماشاءالله دی ورسره یې دا هم نوی ځای دی نوی سړک دی تر دې د مخه چې تېر وارې موږ راغلي وو لاندې شیله کې که ستاسو په یاد ما یو شاټ درته نیولی و نو دا ځای اوس خلاص کړی دی خدای پاک دې وکړي چې د زابل ولایت تر هغه عمومي دروازې پورې یې خلاص کړی نو ډېر به د تکلیفه څخه خلاص او ماشاءالله په ابغیر کې اخادې څومره ښایسته خوند ورسره کوي دا ځای چې دی د زابل ولایت ته نږدې د نړېدلې پوله یا د پولې سنګي ساحه ده دې ته به فکر کوم پولې سنګی وایه و ډاکټر صاحب دې ته پولې سنګی وایي دا هغه غټه شیله ده او ډاکټر صاحب اخته دی انار اوبه کوي و انار وخوره اوس هم نه یم چې د زویا دی څه څنګه پاته سوی دی په دې ځای زه نه یم نصیب رښتیا هم نصیب بیخي مهم دی ماشاءالله دا دی ډېر ځای خلاص سوی ده تقریبا تخمینا نیم ساعت زموږ وخت بیا را بچت سو د خیره سره نو نور موږ هم را رسېدلي یو د خیره د زابل ولایت ته ډېر نږدې یو دې ته دا د کلاچي سیمه ده کېدای شي ځینې دوستان یې وپېژني او د انار جوس او اوبه کېدل خو نو تر انرژي و تر دې بهتره ده چې د انار اوبه سړی وڅښي او بیا خپل وطني تولیدات تر دروازې پورې به سړک جوړې او لاره به خلاصې منګر سړک جوړ دی خلاص کړی نه دی او دا ځای نو پاشي کړی دی داسې دی لکه پر اوښ چې سپاره یې ښه ته ډاکټر صاحب ته وګوره پر ما به لا نه در معلومېږي پر ډاکټر صاحب به در معلومېږي د انار اوبه څښه د انار اوبه به ونه څښې ډاکټر صاحب زه هم څښه په دې ځای کې به دې لاس چې کور ته رسېږې د خیره خو مسافر مې غوښې به درته باندې ښه به دې ازمې هم خلاصې داسې خوند به پر واخې د خیره سره غوښو خبره ډاکټر صاحب وکړله نو کېدای شي ماښام غرمې ته خو واده دی او ماښام ته فکر کوم د ډاکټر صاحب خو سر مېلمستیا کړې ده که چیرې زه ور وغوښتم په شرط د دې خبرې نسته وینه یې ختمه ده و دا وینه یې ختمه سوې ده دا په انتظار کې د بدن وینه وچه سوې ده دا دی دلته پر دغه ځای باندې ډمبر شروع دی نو فکر کوم چې نه یم د کندهارو خواته اچوي ډمبر کېده د زابل ولایت مرکز کلات خواته اچوي زابل له طرفه ته دورې چې د کندهار ښه لکه خامخ داسې سره دې طرف خامخ او دغه ځای دی نو دا دی او دا چې دی د زابل ولایت مرکز کلات عمومي دروازه ده دې ځای ته چې ور داخل شي د دې دروازې څخه نو نور د زابل ولایت بازار شروع کیږي د خیره سره راورسېدو د زابل ولایت مرکز کلات د زابل ولایت مرکز چې دی کلات دی ښه زابل ولایت دی او مرکز یې کلات دی او دا سیمه چې ده دې ته د خرواریانو سیمه وایي تاسو د تلو په برکت سره زابل ولایت ښه په خیر سره راورسېدو بې له کم عوارضه بې له ټیر د پنچرېدو بې له خسته کېدو ماشاءالله لاره چې وه تقریبا 90% تر زابل ولایته پورې 90% لاره جوړه ده هېڅ تشویش مه کوئ یعنې موږ تقریبا راورسېدو په 2 ساعته و 1 پاو کې او لاره چې دا تقریبا 140 یا 145 کیلومتره لاره ده د کندهار څخه تر زابل ولایت پورې نو د نورو ولاګو په تمه اوسئ نو دا و زما د ډاکټر صاحب د نن ورځې ولاګ خدای دې وکړي چې تاسو دا د کابل کندهار عمومي سړک لیدلی نو تر بیا د الله په امان ښه وخت ښې چارې بای بای